او زمونږ له دیده یا نظره د څومره نمرو وړ دي هغه باندې لږ بحث کوم. اول امنیت چې دا یو پس له نیمې پیړۍ افغانستان کې یو بشپړ حاکمیت ټینګ شوی، ملک الطوایفي ختمه شوې، د قدرت جزیرې ختمې شوي، جنګ سالاران یرغلګر دا ټول چې دي په شا تنبول شوي، د یو ښه امنیت دپاره ښه زمینه برابره شوې. یعنې داسې امنیت دی چې کم مثاله دی، بې مثاله به ورته نه وایو، کم مثاله دی. حتی هغه هېوادونه چې ډېر پرمختللي دي او تخنیکي وسایل لري هم داسې امنیت نشته. اوس له نورستانه تر نیمروزه پورې او له سپین بولدک نه تر بدخشانه پورې یو حاکمیت دی. خلک په ښه امنیت کې د سر و مال په خوندیتوب سره حرکت کولی شي، تګ راتګ کولی شي. دې نظره د پوهنتون د یو معلم یا استاد په توګه زه فکر کوم چې اسلامي امارت د 95 نمرو مستحق دی او لږ نور کار ورته پکار دی. خو دا امنیت چې دی دوی که غواړو چې دا امنیت په دایمي ثبات باندې بدل کړو، نو د دې ترڅنګ د امنیت ترڅنګ باید خلکو ته د کار، روزګار، تعلیم او سوکالۍ زمینه برابره شي چې دغه لاسته راغلی امنیت چې د په دایمي ثبات باندې بدل شي. که نه بیا مخربین شته له بېلابېلو خلاو نه استفاده کوي. خدای مکړه چې دا امنیت چې دا بیرته متزلزل نشي. دا د امنیت په برخه کې نو فوق العاده په ښه موقف کې دی. بیا راځو بیا رغونې او نوې جوړونې ته. په دې برخه کې اسلامي امارت چې دی په داسې یو موقف کې دی چې پخوا چې دلته امنیت نه و نو تقریبا 400 جنازې د افغانانو د طرفینو پورته کېدلې. هغه جنجال له خو هغه سترې غمیزې نه خلاص شولو. بیا د هغه نه جنګ نه وروسته دویمه مرحله داسې ده چې په مملکت کې د بیا جوړونې مرحله ده. اوس دومره کار شوی چې هغه وخت کې په تیر نظام کې جنګ هم روانو، د آبادۍ کارونه هم ډېر روانو، پروژې وې، خارجانو امکاناتو، خو کارونه هم ډېر روانو، تخریب هم روانو. اوس چې کوم کار وشو د تخریب مخه په بشپړ ډول نیول شوې، خو د اعمار چارې چې دي هغه په ډېره سرعت سره روانې نه دي. یعنې اعمار روان دی. ښه بېلګه چې دا د قوشتېپې کانال دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په دې منطقه کې ساری نه لري. نو په دې لحاظ باندې دا تخریب پروسه چې ده په بشپړ ډول درېدلې، د اعمار پروسه چې ده روانه ده. که د قوشتېپې کانال غوندې نورې غټې پروژې شروع شي نو افغانستان به ځان بسیاینې ته ورسیږي. خو په دې لحاظ باندې چې څنګه چې اوس نوی کار روان شوی نو زمونږ په نظر باندې اسلامي امارت د 55 نمرو مستحق ګڼل کېدی شي. البته د امنیت په کچه باندې په پوزیشن کې نه دی، ځکه چې افغانستان هغه اقتصادي سیاسي انزوا سره مخامخ دی او اقتصادي مشکلات زیات دي. هغه کومکونه چې پخوا کېدل که اوس کېدلی دغه امنیت سره نو اقتصادي برخه کې به هم پرمختګ چې و ډېر زیات و. فرهنګي برخه کې چې زما اصلي موضوع چې ما ته هوتک صاحب ویلي و چې په دې برخه کې ډېر بحث وکړي، په دې برخه کې متاسفانه چې حالات ښه نه دي. دا به ځکه موږ دلته وایو چې که موږ یې ونه وایو بیا یې څوک وایي. هر هغه چې دا نظام چې دا یو مشکل په دې کې چې د ولس رسا غږ ورته په مستقیم ډول نشي رسېدلی. نو په دې برخه کې تعلیمي ډګر کې ستونزه شته ده، د خصوصا د ښځو تعلیم په برخه کې د هېواد نیم قشر چې ده هغسې چې ژمنه شوې وه. دلته ډېر قدرمن مشران ناست دي، قطر کې موږ سره ژمنه کړې وه چې د ښځو د تعلیم او د کار روزګار باره کې به اسلامي امارت د کامیابۍ په حالت کې پوره تدبیر نه کار اخلي او دا معضلې چې دا به حلوي. خو متاسفانه چې په دې برخه کې پرمختګ ونه شو، نه یوازې د ښځو د تعلیم برخه کې پرمختګ ونه شو بلکې حالات په ټپه ولاړ دي او د نارینه‌و د تحصیل په تعلیم په برخه کې هم پرمختګ کمزوری دی. حتی په ډېرو برخو کې شاتګ لرو. یوازې کابل پوهنتون څخه تقریبا 800 استادانو جملې څخه 400 استادان موږ لاسه ورکړي. نو دا چې دا برخه د اندېښنې وړ ده. هره لاره چې ورته علما ناست دي او دا د علماو کار ده چې دې ته یو شرعي حل لاره راوباسي چې تر اوسه خو د شریعت له مخې د دنیا هېڅ اسلامي ملک په دې برخه کې داسې غوڅ تصمیم نه نیولی چې د ښځو تعلیم د چورلټ بند کړي. نو دغه مسؤلیت دی چې دې ته حل لاره راوباسي، که نه ټولې نیم قشر چې ده له تعلیم څخه محرومیږي. دا بیا انده کې ډېر نورې ستونزې د اسلامي امارت تر ټولو منفي نقطه چې نړیوالې ورته نیسي او زمونږ حتی د اسلامي امارت ډېر خواخوږي روشنفکره خلک چې بهر کې دي
او داخل کې دي په خاص غر د باندې د نظام څخه دفاع کوي خو کله چې دغه مسلې ته راشي د پیر الک پنچر غوندي شي غشي بې دفاع شي حتی زمونږ ډیر قدرمن مشران چې دلته موضوع لري زړه کې په دې باندې پیږي چې دا مسله چې ده دې په ګټه هم نه د نظام په ګټه هم نه د افغانستان په ګټه هم نه ده نو دې ته باید بل اخر یو حل لار راوباسي د خپل راوباسي نظر دې ته چې ولس سره ټکر غشي رامنځته شي نو دې برخه کې اسلامي امارت 500 نه کم نمرې لري دا باید واضح وي په نورو برخو کې قانون کې مسله چې د هم ستونزه شته د درسه په وروسته خبرې کوي اوس قد یو ښېګڼه دی کده چې کوم مدوین قوانین دی نه تصویب کړي مګر د قانون په عملي کولو کې ډېر غدي چټک دي پخوا چې و قانون و عملي کېدنه اوس که قانون نشته خو عمل شته ده یعنی که پخوانی متن شته ده نو هغه ښه ډول باندې عملي کېږي نو موږ وایو چې دا نظام باید قانونمن شي دغه نظام خپل د قوانین جوړ کړي د اساسي قانون په شمول نور وضعي قوانین چې دا ټول نورو د نظام د قانون خواته ورسوق شي د تم سہولت ده او ولس تم سہولت ده چې د ولس او د حکومت ترمنځ مراوده شته د قانون پر بنسټ باندې مکلفیتونه دا سره مشخص کیږي دند سره مشخص کیږي نو د درسه په دې برخه کې ورسره خبرې کوي زه نه غواړم چې زیات خبرې وکم نو د هغه چې د حکومت د ډول په باره کې دا پسغر درته موږ وایو دی کې تاسو حکومت حق په جانب هستئ ګډوله حکومت مشترک حکومت چې دا یو مزخرف حالات دی چې په خوا افغانستان کې تیر شوی نور هیوادو کې هم تیر شوی چندیا نتیجې نه ده ورکړې موږ لیدلی موږ غواړو چې افغانستان کې اسلامي امارت داسې حکومت جوړ کړي چې هم مسؤلیت ولري هم با کفایت ولري ولس تا نه یو با کفایت یو با مسؤلیت حکومت غواړي چې هغه ولس ته خدمات وړاندې کړي او قانون ته مسؤلیت ولري نور هغه تکراری مبتذلې سولیدلې څیرې چې په تیرو شلو کلونو کې حاکمې وي حتی که اسلامي امارت سره جوړجاړی هم کې د ولس د خفګان سبب بشي هغه نه د ولس نمایندګي کې هغه یو محدود قشر وشي افغانستان وزبېخه او بالاخره اوس بهر کې ناست دي د پردیو ګوډاګیان دي یعنی ولس تاسې نه په دې باندې خفه کېږي چې هغوی سره هر ډول جوړجاړی وکړي دغه په ځای په ولس کې ډېر نور قدرونه شته د نوي قدرونه یو سړي 20 کاله خدمت کړی خدمت یې کړی که خیانت یې کړی بس ته کفایت کوي 20 کاله وزارت کړی ریاست یې کړی مدیریت یې کړی نور د چانس نورو خلکو ته ورکړي چې هغوی حکومت وکړي ریاست وکړي ولس کې ډېر خلک شته نن دا محدود قشر چې اوس مثال تللی دي په تیرو 2 کلونو کې 1 میلیون هیوادوال چې دي تعلیم یافته او اقتصادي قشر دا له هیواده وتلی د بېلابېلو عواملو له امله زموږ هیله ده چې دې دپاره یو میکانیزم جوړ شي چې راشي دا خلک بیرته مهمه نه ده چې ټول خلک چې راځي حتما څوکۍ دلته وغواړي موږ هم په مقام او څوکۍ کې نه یو خو خپل وطن هم د کار به کوو که نه نو هیله هم ده چې اسلامي امارت د خلکو دپاره داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې د بیا راتګ دپاره که چا زړه ښه کو که سره دی چې کمیسیون شته ده خو کارونه باید چټک شي نو د فرهنګي مسلو ترڅنګ کوم پرمختګ چې شوی هغه په عقیدوي برخه کې ډېر پرمختګ شوی چې اسلامي نصوص او احکام چې دي هغه عملي شوي یا عملي کېږي یعنی په دې برخه کې تقریبا نورمال حالت نه هم زیات پرمختګ شوی ته نړۍ کې موږ ساره نه شو کتلی یعنی سل په سلو کې اسلامي احکام حاکم شوي خو دې ترڅنګ ملي ارزښتونه چې دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو برخه ده هغه ته توجه یا کمه ده یا نه ده شوې او یا حتی په ځینو برخو کې لږ لږ حساسیتونه هم موجود دي چې موږ مشرتابه نه هیله کوو په زغر د هیله کوو چې هغه مسایل چې تاسو د ولس ترمنځ د خوشحالۍ سبب کېږي او هېڅ مصرف یې نه راځي نه خارجي نه عرب نه عجم نه امریکایي نه چینایي نه بل پکې دخل لري خپله زموږ او تاسې داخلي موضوع ده هغې ته باید خپله توجه وکړو ولس هم درنه خوشحاله کېږي که مصارف یې نه راځي هغه کې یو مثال د یو بیلګې په توګه به یادونه وکړو مثالونه ډېر دي یو د ملي بیرغ موضوع ده چې هم دا ملي بیرغ زموږ هم اسلامي دی هم ملي دی ما مخکې دلته مشران چې ناست دي د ټولو سره خصوصي خبرې کړي دی هم په دې کې هم نظر دي نو موږ وایو چې دا سپین بیرغ چې ده چې د اسلامي بیرغ په توګه تمثیل کېږي دا تمثیل کوي دا د می خو زموږ د تاریخي هویت د ملي هویت د خوندیتابه لپاره ملي بیرغ هم ضرورت ده نور هیوادونه هم لري حکومتي بیرغونه هم لري تنظیمي هم لري موقتي هم لري دایمي بیرغونه ټول هیوادونه لري بیا زموږ په ملي بیرغ کې د عباسیانو د امویانو د عثمانیانو درې وړه رنګونه پرته له دې نه چې هغه موږ بل تعبیر کوو ملي ارزښتونه هغه پکې شته کلمه طیبه پکې شته محراب پکې شته منبر پکې شته غنم او وږی چې روزي سمبول ده دا پکې شته ټول هغه شیان چې اسلامي ارزښتونه دي هغه ټول پکې تمثیل شوي دي او ولس هم درنه پکې خوشحاله کېږي مصارف هم پرې نه راځي نو بیا ولې موږ د ولس دغه برخې چې دې سره علاقه لري او د نظام دغه برخې سره چې یو ډېر محدود کسان کېدای شي دې سره حساسیت ولري نو ولې دې ترمنځ ټکر رامنځته کړو دا مثلا باید په تفاهم سره حل شي ولس خو هغه کار چې نه
د اسلام مخالف دي، نه د شریعت، نه د ملي ارزښتونو، او خلک هم درنه بې خوشحاله کېږي. ولې نظام هغه کار ونه کوي؟ نه اقتصادي پروژې ته ضرورت لري، اقتصادي لګښتونو ته ضرورت لري. خو دغه مسایل دي چې ولس درنه خوشحاله کېږي. ځکه هم دا خبره ته وکړې د تاریخي ورځو د ملي شخصیتونو نمانځل چې ده دا اوس د سنبلې نه هم باید ونمانځل شي. د څلوېښتو هېوادونو د اشغالګرو د ماتې د ورځې په توګه او د اسد د 20 باید د نظام له خاطر په ښه ډول باندې ونمانځل شي. هغه هم د افغانستان د ازادۍ دپاره خلکو قرباني ورکړې ده. هماغه خلک چې دغه دوره کې چې وو هلمند ته چې انګریزان تلل او کندهار ته ولې چې موږ ته میوند ولسوالۍ راکړي چې موږ خپل تاریخي غچ واخلو. نو خو چې 100 کاله مخکې چا قرباني ورکړې د انګریزانو په ماتې کې 100 کاله وروسته بیا تا قرباني ورکړه. خو دښمن خو دې معلوم ده مشترک ده. ولې دغو قهرمانانو نومونه موږ نشو اخیستلی په زغرده باندې، یا یو شمېر خلک په دې کې اساسیت ښیي. ولې وښیي؟ نو چې هغه سره اساسیت ښودل کېږي، خو بیا سبا ته به داسې خدای نخواسته داسې یو نسل رامنځته شي چې دغه خلکو چې نن یې اتلولي ښودلې ده، د دې په مقابل کې به هم بیا یو ناسم پوهاوی رامنځته کوي. په هر حال خبرې ډېرې دي. نو کله چې زړه تنګ شو خو زمونږ قدرمن ورور انس حقاني ته ورشو، زړه تش کړو، هلته شاعري مو سره وکړو، زړه باد وباسو. بیا کله متقي صاحب ته ورشو، دلاور صاحب ته هم ورغلي. خو ښه دا ده چې په قطر کې زمونږ دا مشران چې دي په قطر کې موږ ورسره کتلي وو، هلته موږ ته ډېرې ژمنې راکړې. هغه ژمنې موږ کابل کې هغه وخت کې چې اتیر نظام و دا مسلسل ډول باندې دي خلکو ته بیان کړی. هغه وخت کې موږ ته مشکلات هم پیدا شو، موږ ته به طالبان نیکټه‌دار او طالبان بیریش ویلې. نو اوس معلومه شوله چې موږ خو هغه وخت کې په دې خلکو باندې چې مظلومیت کې وو دردېدلو، په کلي کې بمبارو، انتحارو، مشکلاتو، ستونزې وې، په سوونو ځله د ورځې عملیات کېدل، کله د ښار په مقابل کې ودرېدلی او ولس تباه شوی. موږ ولې چې دا مظلومیت چې ده په کندوز کې په مدرسې باندې بمبار شو، په نور ځایو کې هر څوک چې مظلومي، زموږ دنده د ایماني او اسلامي او افغاني چې د مظلوم په خوا کې ودرېږو. هغه وخت کې چې و اسلامي امارت غړي چې و هغه په مظلومیت کې و. نو موږ چې خواخوږي څرګندوله یا د حقیقت د بیان لپاره هم هلې ځلې کولې، هغه په دغه خاطر و چې دا مظلومیت ختم شي. اوس چې دا خلک راغله حاکمیت کې دي، ولس په یو نه یو ډول دوی ته لاسرسی نه لري، یو ځان مظلوم محروم احساسوي. دا وظیفه ده چې د ولس غږ دغه اسلامي امارت ته پورې ورسو. اوس خدای فضل د یو شمېر خلک بیا دي چې دا ګوره مغه پخواني نظام پاتې شوي دي او دې سره باید مغه چلند وشي لکه نورو سره شي. نو اوس معلومه سره شو افغانستان کې آزاد دي، مستقل دي که نه دي. خو خیر پارته وخت کم دی، خبرې ډېرې دي، چا به ښه په چا به بده لګي. ما د رښتیا قصه پوره وکړله. نو بیا به راځو خصوصي به کینو، خو خلاصېدی رانه نه شي. او ځینې مسایل چې دي چې دوه اساسي مسایل چې یو د تعلیم مسله ده، که دلته نه دا د یو ورځې موضوع نه ده. هر څوک چې مخالف دي، خیر د موږ دی غواړي که زموږ منطق کمزوری و موږ ته د قناعت راکړي، او که زموږ منطق کمزوری نه و په ځای و، خیر د موږ سره د ګزارو کېدو دپاره د یو قانوني لاره پیدا کړي. دا نظام ته ډېره په ګټه ده. ټوله دنیا چې دا موږ سیاسي انزوا سره مخامخ کړي وو، هلته د ښځو مشکل چې ده دا یو هغه حکومتونو باندې هغوی پوره تاثیر لري. نو هغه حکومتونه نه پرېږدي چې اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، او چې په رسمیت یې نه پېژني هغه نه نور مرضونه دلته په دې مملکت ته را پیدا کېږي. موږ خپل جنازې نه سو انتقالولی له بلغاریا څخه، ځکه چې پیسې نه سو انتقالولی. دغسې یو مشکل سره مخامخ دا خو یو وړه بېلګه وه. نو په هره برخه کې زموږ متقي صاحب څخه هم هیله ده چې بهرني سیاست کې ټولو خلکو سره ښه اړیکې وساتي. لږ نرمښت په کار ده. خپله اسلام د تعادل دین د افراط او تفرید پکې نشته. نو همدغه لاره باندې چې اسلام لارښوونه کوي باید دا نظام اساسي تګلوری په همدغه شکل باندې. بیا هم کور ودانۍ او دې لپاره چې موږ ته هم وخت راکړه مننه کوو. بیا به خصوصي ګورو. ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.